لکه ساز د تنک دین دا وړمه ناز د تنک دین دا د خمار انتها اف اف دا آغاز د تنک دین دا څوک محمود ته دا دینګ 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 څوک ایاز د تنک دین دا د ما دم 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 سپړم راز د تنک دین دا څه د خیال ګونګروګان شرنګ شرنګ څه آواز د تنک دین دا ټول سړي شو خدا یو دوه درې یو ممتاز د تنک دین دا. سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو لیدونکو. په دې هیله یم چې رک روغ به یاست، یو ژوند ته به تیارې وئ. یو ځل بیا زه شهاب شاداب تاسو ته د یوې نوې او ادبي خپرونې سره حاضر یم او څنګ ته مې د خوږې حنجرې خاوند د ښکلي غږ خاوند چې تاسې به ټول له قوارې سره مشنای وئ او له نوم سره به مشنای وئ. یاسر وصال را سره ناست دی، نو غوره مې وګڼله چې یو څه موده وروسته په تاسې باندې د دغه د غږ او انتخاب خواږه واورمه. د ده تر څنګ راغلي وو نو دنه به خوندور ترنمونه اورو او په تاسې باندې به در پیرزو کوو. له موږ سره تر پایه واوسئ. نو وصال صاحب په سر کې خو په خپرونه کې درته ډېر ښه راغلاست وایم، ستړی مه شي. مننه آباد اوسه شاداب صاحب، له تا نه مننه چې بیا راغلې موږ ته مو وخت راکړه خپرونه کې. خیر اوسې، ډېره مننه وصال صاحب. څنګه ژوند زندګي خو په خیر ده که نه؟ شکر دی والا، بس ورځې شپې دې تېرېږي. ډېر ښه. نو ملګري به په تمه نه پرېږدو، په سر کې به ستا خوږ غږ واوري او ستا انتخاب اورو. مننه شاداب صاحب. د سمی غزل لا سره د خلک زما او د جانان خبره هغسې خلک زما او د جانان خبره هغسې ده، خلک زما او د جانان خبره هغسې ده، د شبګیرو او د هجران خبره هغسې ده، خلک زما د جانان خبره هغسې ده. ما ورته ویل بابا دې څه وایي رضا شو که نه، ما ورته ویل بابا دې څه وایي رضا شو که نه، ما ورته ویل بابا دې څه وایي رضا شو که نه، هغې ویل نه که نه قربان خبره هغسې ده، هغې ویل نه که نه قربان خبره هغسې ده، د شبګیرو او د هجران خبره هغسې ده، خلک زما او د جانان خبره هغسې ده. یوه مینه دی لا زرګر لا زما جب کې پروت دی، وړه مینه دی لا زرګر لا زما جب کې پروت دی، وړه مینه دی لا زرګر لا زما جب کې پروت دی، ستا د ټوټې ټوټې پیزوان خبره هغسې ده، ستا د ټوټې ټوټې پیزوان خبره هغسې ده، د شبګیرو او د هجران خبره هغسې ده، خلک زما د جانان خبره هغسې ده. دا ستا د مینې د داستان خبره مخکې لاړه، دا ستا د مینې د داستان خبره مخکې لاړه، دا ستا د مینې د داستان خبره مخکې لاړه، زما د مینې د داستان خبره هغسې ده، زما د مینې د داستان خبره هغسې ده، د شبګیرو او د هجران خبره هغسې ده، خلک زما د جانان خبره هغسې ده. سامي زما د سترګو اوښکې
لا ولاړ ندي سامي زما دستر ګوخ کې لا ولاړ ندي سامي زما دستر ګوخ کې لا ولاړ ندي د څاڅکو د باران خبره هغه صدا د څاڅکو د باران خبره هغه صدا د شبګیرو او د هجران خبره هغه صدا خلق زما او د جانان خبره هغه صدا یما تا پرې کړې او جواب راکا یز زنګي دل یار نورن کوما کا زما خپل جانان سړې وې یز بد بل ډولې ډولې ور ختمه وزما جانان ملی بیرغ دے یا تور زلفان سر لبان شنه خالونا منن واه 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 ډیر ښه ډیره مننه او غزلم خوندور طرزم خوندور او پورستوی کې ټپونورم خوانو کو مننه شاده بسمل صاحب وای چې داستا په یاد ژوندې ده خنو څنګه یې کوي داستا په یاد ژوندې ده خنو څنګه یې کوي اشنا دا خو زړګې ده خنو څنګه یې کوي او پوهېږم چې ښکلي کبرجن دي عشق ګناه ده پوهېږم چې ښکلي کبرجن دي عشق ګناه ده زړګی خو لیونی دی خنو څنګه یې کوي او نو وژني چې ولې مولا شوخ شعرونه وایي نو وژني چې ولې مولا شوخ شعرونه وایي بسمل دغسې شی دی خنو څنګه یې کوي ډېره مننه وصال صاحب ډېر خوندور ترنم او باوري یم چې لیدونکو به ډېر خوښ شوی نو وصال صاحب خپله ماشاءالله ښایسته غږ لري او ځانګړي مینوال لري ډېر مینوال لري دا راته وي چې د خپله برخه کې د ترنم په برخه کې نور څوک اوري نور څوک دې خوښېږي یوازې ځان دې خوښېږي نه ولې نه ما خو بار ویلي چې ډېر اورم بخجمال کریمي صاحب اورم او له ډېره وخته یاد دې تل وي له ډېره وخته دغه مینوال یم دغه ترنم یم ډېر اورم ډېر ښه نو انتخاب خو دې ښه دی او کریمي صاحب زموږ د ټولو خوښېږي او هغه هم ډېر ښه طرز او انتخاب لري او ډېر یو خوندور غږ لري نو د شاعرۍ برخې ته که راشو شاعران اورې د چا شاعري اورې کوم شاعران دې زیات خوښېږي نو شاعران خو ډېر دي اورم ډېر خو بیا خاص چې کاروان صاحب او روخان صاحب د دې شاعري را باندې خلک درویش روخان او پیر محمد کاروان صاحب ډېر ښه نو انتخابونه د اعلی دي حتما د شاعرانو د ترنم کوونکو نو د شعر انتخاب به دې حتما اعلی او همدارنګه طرز به دې هم خوندوري ډېره مننه وصال صاحب نو نور څه هم درنه اورو مینه ولې نه شاداب صاحب یو غزل را سره دی په مینه ورته غوږ وږي د غر په سر کچه کوټه دا باران وریږي د غر په سر کچه کوټه دا باران وریږي ید چا د یاد را سره شپه دا باران وریږي د غر په سر کچه کوټه دا باران وریږي دا خاموشي د سرندې پشان خبرې کوي دا خاموشي د سرندې پشان خبرې کوي ستا جدائی می میلمنه دا باران وریږي ستا جدائی می میلمنه دا باران وریږي د چا د یاد را سره شپه دا باران وریږي د غر په سر کچه کوټه دا باران وریږي
ستاسو مزاج د موسمونو مزې څه پیژنې کم بیت دی ستاسو مزاج ستاسو مزاج د موسمونو مزې څه پیژنې زموږ د زړونو معامله دا باران وریږي زموږ د زړونو معامله دا باران وریږي د چا د یاد را سره شپه دا باران وریږي د غر په سر کچه کوټه دا باران وریږي زر کې تنظرې او تورانه کې چرته نه ښکارېږي زر کې تنظرې او تورانه کې چرته نه ښکارېږي ښارونه ژاله کې ویده دا باران وریږي ښارونه جالا کې ویده دا باران وریږي د چا د یاد را سره شپه دا باران وریږي د غر په سر کچه کوټه دا باران وریږي اچھی تو بچرتائی جانانا ستازی شرط دے بچرتائی جانانا چیت بچرتا یہ جانانا ستازی شرط دے پمنس کلویا فاصله دا باران وریږي پمنس کلویا فاصله دا باران وریږي د چا د یاد را سره شپه دا باران وریږي د غر په سر کچه کوټه دا باران وریږي مننه صاحب ډېر ښه نو استاد دومره خوندور ترنم ته به زه د نصرت څو بیتونه په نظر کې کېږدم چې شوخې شنګې جنکۍ له ښاره ووتلې وطن اوس لکه چې ښه د کاره ووتلې او هیڅ کهکشان کې به ونه مومي رڼا د خلوص سپوږمۍ زما د زړه له روڼ مداره ووتلې د ایمانونو په شبنم به سینې خېشتې راوړي د ښار رنډۍ د وږي نس لپاره ووتلې او د مخ ځوانه کې د هلکه انګېرمه داسې لکه چې نور زما د واک اختیاره ووتلې ډېره مننه وصال صاحب ډېر خوندور ترنم دې راواورو لیدونکو باندې نو ډېره مننه چې خپرونې ته راغلې او خپرونه کې دې راسره ګډون وکړو مننه آباد اوسه شاداب صاحب تاسو نه مننه چې راغلی مونږ ته وخت راکړ درنو لیدونکو نو دغه و یاسر وصال او د هغې خوندور غږ او دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې تاسې ته مونږ وړاندې کړله یو ځل بیا چې زه شهاب شاداب تاسې ته د پامیر ټیو په سکرین د یوې نوې خپرونې سره راځم تاسې ټول په پاک رب سپارم ښاد آباد او بریالي اوسئ